کندهار کې د جګړې دوام اوومه حوزه کې د بمبار پر مهال اویا طالبان وژل شوي دي. د کندهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د ښار په اوومه حوزه کې د دوهمې ورځې لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري. د کندهار د امنیې قومندانۍ ویان جمال ناصر بارغزي نن وویل دا چې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې عملیات ورو پر مخ ځي. علت یې دا دی چې ملکیانو ته زیان ونه رسېږي. ورته مهال امنیتي مقامات وایي چې د کندهار ښار د اوومې حوزې په اړوند سیمو کې پر وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه کړي دي او اویا تنه یې وژلي دي. د 215 اتل قلي اردو ویان جګړن محمد صادق عیسی نن وویل چې هوایي بریدونه په دقیق ډول د هغو وسلوالو طالبانو په ډلو شوي چې غوښتل په سیمه کې په لویو بریدونو باندې لاس پورې کړي. د ښاغلي عیسی په خبره افغان ځواکونو د هوایي قواو په ملاتړ د کندهار ولایت مرکز اوومې حوزې اړوند او ډنډ ولسوالۍ کې پر طالبانو چڼیز عملیات ترسره کړي چې په پایله کې اویا طالبان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. بل خوا راپورونه وایي چې د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو څلورو ساعتونو کې د جګړې له سیمې 11 مړي او 50 ټپیان وروړل شوي چې ډیره برخه یې ملکیان دي. د کندهار ښار په اوومه حوزه کې د پرون سهار راهیسې وسلوالو طالبانو پراخ حضور پیدا کړی چې اوس د جګړې اساسي سیمه بلل کیږي. دغه سیمه د کندهار ښار له مرکزي او ګڼمیشتو سیمو څخه هم بلل کیږي چې د کندهار عمومي زندان هم پکې موقعیت لري. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.